سلامونه په دې هیله چې روغ اوسئ. افغانستان 2023 کال نړیوال جام هم د 2015 او 19 کالونو په څیر په ماتې سره پیل کړ. نه پوهېږم چې د کوم ځای صفت او د کوم ځای باندې نقد وکړم، خو یو خواشینونکې لوبه وه. افغانستان چې 112 منډو کې خپل 2 لوبغاړي له لاسه ورکړي، ټوله ډله په 150 منډو باندې وسوځېده. دا هم کومه نوې خبره نه ده، کولپس افغانستان عادت جوړ شوی دی. خو څه چې موږ ته ویل کېده چې لوبډله تیاره ده او پلانینګ سره به نړیوال جام کې لوبېږي، خو هر څه ایکسپوز شو، نه کوم پلان ولیدل شو، نه کوم تیاری ولیدل شو، او بالینګ بیټینګ فیلډینګ هر څه د افغانستان فلاپ و نننۍ سیالۍ کې. په دې هیله چې ښه کمبیک وکړي راتلونکې لوبه کې، او یوازې په خبرو باندې نه، په عمل کې هم د دغه غلطیو څخه زده کړه وکړي. ګربز یو ښه ساینو د افغانستان لپاره 40 منډې جوړې کړې، حوصلې سره لوبه وکړه، خو ټول لوبغاړي په بشپړه توګه باندې ناکامه شو. سټارټ اخیستلو سره سره ابراهیم او رحمت شاه وکټ یې له لاسه ورکړې، ټول سافټ ډسمسل، ټول کریډټ بنګلادیش ته، د هغوی کپتان ته، د هغوی بالراونډ ته ورکول چې آف سپینر وکټ یې واخیستې، لیفټ آرم سپینر وکټ واخیستې، فاست بالر خلاص یې واخیستې، چپ لاسی فاست بالر هم وکټ یې واخیستې. او موږ ته خپل سټرنث معلوم نه شو چې یاره موږ د چا خلاف رنز کولی شو، څنګه موږ رنز کولی شو. بنګلادیش د افغانستان تر ټولو بهترینه بالر راشد خان ټارګټ کړ، د افغانستان تر ټولو بهترینه بالر راشد خان ټارګټ کړ، نږدې 50 منډې ته واخیستې، او نورو لوبډلو ته هم ایکسپوز کړ چې راشد څخه چې تاسو ویره لرئ نو راشد هم لوبېدلی شي. په دې هیله چې راشد هم خپل بالینګ باندې بیا سوچ وکړي، که خدای نخواسته کوم مشکل لري نو په مشکل کې عیب نشته دی، باید آرام وکړي، سوچ وکړي او بیرته کمبیک وکړي. کافي غټ ایونټ موږ ته مخې ته پروت دی. راشد څنګ کې نجیب یو اندېښنه د افغانستان لپاره ریاض حسني په ځای راتلی شي، ځکه نه بدبختانه موږ ته د یو بیټسمین رول لوبولی شي او نه موږ ته د یو فینیشر رول لوبولی شي. نن هم وخت و چې خپل سینیریټي وښي او افغان لوبډله له فشار څخه وساتي، خو هېڅ یې ونه کړه. کپتان که د چندیمال غوندې یو کار وکړي چې 2014 کې هغه کپټنسي پرېښوده او ډریسینګ روم کې اوبه ګرځولې، ملنګا ته او همغه سریلانکا بیا د اتلولۍ جام ترلاسه کړ، نو دا یو مهرباني کولی شي. ځکه اوسني ماډرن کرکټ سره، ونډه کرکټ سره چې کوم ټارګټ موږ ته پکار دی او کوم قسم باید موږ ونډه کرکټ وکړو، هغه د شتون د وجې نه بدبختانه نننۍ سیالۍ کې ښکاره شو چې موږ نشو کولی، که دغسې لوبه روانه وي موږ نشو کولی چې دنیا ته او نړۍ ته او غټو لوبډلو ته د 300 څخه بره هدف مخکې کېدو. یوازې 3 بیټسمنانو سره افغانستان لوبېږي چې دا یو بل اندېښنه ده. باید بیټینګ لاین قوي شي. بنګلادیش نن 8 سپیشلیسټ پیور خالص بیټسمنان لوبول چې 2 پکې او 3 پکې د بالینګ ظرفیت هم لرو چې د افغانستان 6 وکټې په شریکه باندې هم ترلاسه کړي. نو کار په کار دی. لوبه او ورلډ کپ ختم شوی نه دی. بنګلادیش په وړاندې یو ځل بیا نړیوال جام کې موږ ماتې وخوړه، 15 کې 19 کې هم موږ ته ماتې راکړې وه. کومه نوې خبره د افغانستان لپاره نه ده. 10مه بری د افغانستان خلاف ونډه کرکټ کې ترلاسه کړه، خو ورلډ کپ افغانستان لپاره پاتې دی. انګلستان سره راتلونکې لوبه ده. نور احمد لکنوال باید راشي، ځکه انګلستانیان ښه سپینران نشي لوبولی. فاست بالران د هغوی دپاره که 150 هم ولي نو هغوی دپاره کوم عادي خبره، ځکه هغوی ورسره عادت دي. او د افغانستان بیا داسې فاست بالران دي چې 130 135 پورې ایله بال کولی شي، نو د هغې نه به ښایي چې موږ یو سپیشلیست سپینر ولوبو، تر څو د هغوی هغه کمزوري موږ کابو کړو چې هغوی په سپین کې مشکل لري. راتلونکې لوبه انګلستان سره په دې هیله چې ښه کرکټ وکړو، په خبرو باندې نه، واقعیت چې څنګه حشمت ویله باید په عمل کې موږ د خپلو غلطیو زده کړه وکړو، ځکه دا خبرې خو بیخي کتابي او زړه خبره شو چې موږ باید د غلطیو نه زده کړه وکړو. موږ غلطي وکړه او باید دا موږ دپاره یو لرنینګ کرف دی یا د زده کړې یو ځای دی. نو واقعیت د زده کړو دپاره ډېر څه دي راتلونکې لوبې دپاره، په دې هیله چې په میدان کې عملي بڼه باندې هغه زده کړه وګورو.